السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیره نهایي مینه او محبت و. ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه د یو یهودي سره بحث په محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، او یهودي ورته وایي موسی علیه السلام خپل امت د په ځان وژنه باندې امر کړی چې تاسو خپل ځانونه مړه کړئ. په قرآن عظیم شان کې چې د سورة البقرې په آیاتو کې راځي په اوله سپاره کې چې الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وویل چې بني اسرائیلو ته ووایه چې ځانونه مړه کړئ، بیا ستاسې توبه قبلوم. نو دغه یهودي و ثابت بن قیس ته وایي موږ ډېر محبت لرو له خپل نبي سره، د هغه په امر باندې موږ ځانونه مړه کړي دي. ثابت بن قیس راته نو مبارک څه ورته وایي ولو امرني محمد صلی الله علیه وسلم کما رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کې بقتل نفس د ځان په وژلو سره زه به خامخا دا کار وکم. او عمر رضی الله تعالی عنه مبارک څه وایي والله زما دې د الله په ذات قسمي ولو امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ امر کړی وای په وجلو سره د ځانو موږ به دا کار لازم کولی، والحمدلله موږ نه امر کړی. ګوره صحابه کرامو دومره محبت درلودی که رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلی وای چې ځانونه مړه کړي دي، ځانونه وژل. یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راځي، ایمان راوړي، ایمان یې راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ته یو څه راته ووایه، یو امر راته وکړه چې زه هغه عملي کړم. دا زما رښتینې مینه او محبت به در معلوم سي یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم زه پوهېږم چې ته صادق مؤمن سوې او محبت رسول لرې. دا یا رسول الله ته یو امر وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ویل ورسه خپل پلار دې مړ کړه، هغه مشرک دی. او صحابي په دومره تلوار له دې ځای څخه ولاړ سو چې ژر ورسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر عملي کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وخندل راسه کښېنه، زه امر سوی یم را استول سوی یم په وسیله رحمې سره، نو د پلار وژل تا ته نه دي روا که څوم مشرک و کافر وي. زه نه غواړم، زه نه امر کوم امت چې خپل پلرونه مړه کړي. د صحابه کرامو دومره محبت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دا خو هلته پرېږده چې د یو کار به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل هغه به دوی کاوه. حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې اولاد و ځان ټول قرباني کړي وه. د صحابه کرام ډېر وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بې د لوڼو اختیار ورکړی و، بلکې ځان ته کښېنه کې بل چا ته ورکوې ستا اختیار دی. له هغه نه بعد په امت کې علماء ربانیین دغه شیوخ مبارکان دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورثه دي. دا پخوا زمانو کې پخوا وختو کې په دا کتابو کې راځي چې یو نفر به راغلی، یو شیخ مبارک یو عالم ته به وویل چې زما د اولاد اختیار ستا سره دی، زما دغه لوڼې دي هر چا ته چې ورکوې یې ورکړه. دغه اختیار د خپل اولاد بل ته ورکول دا د نهایي محبت سره راځي چې یو چا سره ډېر محبت وي، د یو چا سره ډېر شفقت وي، بیا دغه حالات په سړي کې راځي. نو اوس خو زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه نسته، د علماو مینه مو نسته، د ښو خلکو مینه مو نسته، مینه او محبت د دنیا مو په سینو کې پروت دی. نو د دنیا محبت چې د چا سینې ته ورسي، د دنیا محبت چې د چا په سینه کې ځای ونیسي، د هغه په سینه کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت نه راځي. د هغه په سینه کې بیا د قرآن محبت نه راځي، د هغه په سینه کې بیا نور شیانو محبت نه راځي. هغه شاعر فرمایي وایي مینه د خدای او رسول ښه ده، دا نورې مینې بې وفا تېرې بسینه. ټول محبتونه قطع کېږي، ټول محبتونه غچ کېږي، ټول محبتونه نیست کېږي،
یوازنی محبت د سیدنا صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم محبت دی چې هغه زموږ سره دائم او باقی پاتې کېږي. که د اولاد محبت وي، که د دنیا محبت وي، که د معینې محبت وي، که د جاه او د جلال محبت وي، ټول پناه لري. خو یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت انسان ته امتیازات ورکوي، انعامات ورکوي، انسان ته ترقی ورکوي، انسان لوړوي. تاسو باور وکړئ هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې له دنیا څخه ولاړ شي، هغه ته به په قبر کې دومره امتیازات، دومره عزت به الله جل جلاله ورکړي چې تاسو باور وکړئ په هره هدیره کې چې محب د رسول الله صلی الله علیه وسلم، عاشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم شخص د هغه هدیرې دپاره به په ورځ قیامت شفیع وي دغه انسان، او تر قیامته پورې پر دغه هدیره باندې بیا عذاب د الله نسي نازل، د الله رحمت به نازلېږي. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محب او دوست او عاشق چې یو هدیرې ته ورسي او قبرستان ته ورسي، د ده په برکت باندې دا نورو مړو باندې د الله جل جلاله کرم او فضل کوي. نو محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په ځان کې راولي. یوازنی شی چې موږ ته نجات راکوي، اخلاصوي، هغه محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا دین ټول عبارت او له محبت څخه دی چې محبت نه امتثال د اوامرو سړی نشي کولی. کوم امرونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته کړي دي هغه نسو عملي کولی. محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینو کې راولي. محبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دومره لذت او خوند لري چې د دنیا په هیڅ کې دومره لذت او خوند نشته. هغه سترګې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فراق کې ژاړي، هغه سترګې به الله جل جلاله پر دوزخ حرامې کړي. هغه سترګې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فراق کې وژاړي، پر هغو سترګو به الله جل جلاله رحم وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فراق صحابه کرام ډېر وژړل، تابعینو ډېر وژړل، تابعینو ډېر وژړل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فراق کې ډېرو سترګو ژړلي دي. پر هغو سترګو الله رحم و کرم فضل کړی دي. الله به هغو سترګو ته خپل لقا او ملاقات ور نصیب کړي. که یو مور راولاړېږي د دې خپل اولاد په غم کې ژاړي، اولاد یې مړ سي. یو پلار د دې خپل اولاد په غم کې ژاړي، اولاد یې مړ سي. یو ښځه د دې خپل خاوند په غم کې ژاړي، خاوند یې مړ سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر موږ دومره حق نه لري چې د ده په فراق کې موږ وژاړو. یو زوی د پلار په غم کې ژاړي، د پلار په فراق کې ژاړي، د مور په فراق کې ژاړي. آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دومره ارزښت نه لري چې د ده په فراق کې موږ وژاړو؟ تاسو باور وکړئ که د یو چا په سینه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت پیدا شي، بیا د دنیا نور غمونه او تکالیف بیا ورته کم معلومېږي، ځکه خدای په هغه اصلي اور د هجران سوځلی وي. د ده په سینه کې هغه اصلي محبت ځای نیولی وي، بیا د نورو شیانو محبت پر ده باندې دومره غلبه نه پیدا کوي. ما خو داسې انسانان ولیدل ماتې وژړل، ماتې ژړلي دي، نارینه او زنانه چې د دنیا په تکالیفو کې راګیر دي. ما خو داسې زنانه او مردانه ولیدل د دنیا په غمو کې وژړل. راته ما چند انسانان لیدلی دي، ما لږ شاګردان ولیدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې راته ژړلي دي. ولې دی کوي؟ ولې مو دومره سینې د محبت څخه تشي دي؟ تر څه وخته به په دومره په بې وفایي کې ژوند کوو؟ اخر زموږ ستاسو انجام چیشت دی؟ زموږ ستاسو ورتلل چیرې دی؟ آیا په قبر کې به دغه د دنیا په شانو کې چې موږ روږ دي، دغه د دنیا په شانو کې چې موږ مشغول وي، آیا دغه شان به هلته موږ ته ګټه وکړي؟ لږ سوچ پکار دی محترمینو. تاسو که زما شاګردان یاست او زموږ بیانونه اورئ، محبت په ځان کې راولئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه محبت پیدا کړئ، د دنیا غمونه پرېږدئ، په هغه یوازني شي باندې اکتفا وکړئ چې د قبر دپاره هم ګټه رسوي.
د الله جل جلاله رضا هم پکې شته چې هغه محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د صحابه کرامو په وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له دنیا سره رحلت وکړي، بلال رضی الله تعالی عنه راځي له شام څخه، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب ویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته یا بلال ولې دومره جفا کوې؟ ولاړې جهاد ته ولاړې، شام ته ولاړې، نو باره دې زه پسې یار شولمه. بلال رضی مبارک را روان شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک زیارت ته راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د دنیا سره رحلت کړی دی. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې راغی، حسنین مبارکان ورته وایي چې ته به اذان کوې. دی ورته زه طاقت نه لرم د اذان، هغه ستونی او هغه اواز او هغه قوت په ما کې نشته چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې ما اذان کوه. د حسنین مبارکانو زاری وي دته د چې اذان شروع کړي، ور الله اکبر الله اکبر په مدینه منوره کې غږ شو. بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حیات و ژوند صحابه کرامو ته بیعت شو، نارینه او زنانه راووتل. بلال رضی الله تعالی عنه چې اشهد ان محمد رسول الله کلمې ته راغلی، بېهوشه وی له منبره څخه راولوېدی. په مدینة المنوره کې وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم له رحلته بعد دومره ژړا بیا نه وه سوې لکه په دغه ورځ باندې چې حضرت بلال صاحب اذان وکړي، هغه یاداشت، هغه یاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې را ژوندی کړي. محبت په ځانو کې راولي، محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په ځان کې راولي، محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځان کې راولي. او دعاوې راته کوي انشاءالله. د عمرې اراده لرم، یو ورور الله جل جلاله دې د قبر د جنت باغچه وګرځي. الله جل جلاله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عاشقانو کې د حمزه رضی الله عنه او د بلال او د ابي الدرداء رضی الله عنه په سب کې راپورته کړي. انجي د تلاتې پیسې ورستولې وې، مولوي صاحب ته عمرې ته ولاړ سه. نو اوس مې مور یو خوا ته بوله د یو قریب کره مال عمرې ته ځو، وایي زویه ځمه خو ستا په پیسو نه ځمه، ته قرضداره یې، مال بس بل څوک دې اصلي. په بعضو ځایو کې درواغ ویل وایي پروا نه لري، هغه یو دغه د مصلحت مزاج کې د مور پر اولاد زړه نه کېږي، مال بس مور تام یې څوک اصلي وایي بیا نو ځمه در سره. نو خپل خو مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیا زیارت ته ژوند تاب نه راکړي. الله جل جلاله دې الله ته مرګ راکړي. دغه د ایمان سره د مرګ دعاوې راته کوي، دغه یو ارمان الله را پوره کړي چې الله جل جلاله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجاورت کې مرګ راکړي. بعضې انسانان مرګ غواړي چې وایي ډېر سپین ږیری شم، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مخ ته مځکې خیر دی تاسو ته، که مو چیرې امیران عادلان وه او سرمایداران مسخیان وه او مشورې مو د نارینه‌وو سره وي، او که امیران ظالمان سول، سرمایداران مو بخیلان سول او مشورې مو له ښځو سره سوې، نو بطن الارض خیر من ظهرها، که څنګه تورې دي دا حدیث مبارک، نس د مځکې خیر دی تر مخ د مځکې. نو په اوس وخت کې مرګ سره له ایمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجاورت کې دا یو انعام بولم ځان ته، الله دې را نصیب کړي. سبحان نمبر 18 المحاسن المجتمعة في فضائل الخلفاء الأربعة لعبد الرحمن الصفوري رحمة الله عليه كتاب دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه.